Autonomic nervous system. There are two systems involved in this. One is called the autonomic nervous system. The first is the somatic nervous system. Autonomic nervous system are those, that is the part, it is a part of the peripheral nervous system. In which control the involuntary part. Part or organ. Periphery autonomic nervous system هغه ته ویلی شي چې په کمې کې زموږ سره کوم انولنټري پارټ چې دي دا کنټرول کوي. د هغې کنټرول چې دی هغه به د په اختیار کې دی به کنټرول کوي کوم چې انولنټري پارټ دي. په دې کې زموږ سره موټر او سنسري نیوران دي. موټر اینڈ سنسري نیوران. موټر اینڈ سنسري نیوران په دې کې زموږ سره شامل دي او دغه چې دي دا بیا ځي سنټرل نروس سیسټم ته. سنټرل نروس سیسټم ته او سنټرل نروس سیسټم ته چې کله دی لاړ شي دوباره تھرو بای د موټر نیوران. د موټر نیوران په ذریعه باندې به بیا ځي افیکټر لا. Motor neuron, three types of the neuron which we have already discussed. مینه منګه دا ویلي درې قسمونه د نیورانو په دې کې زموږ سره موټر نیوران دی. د سنټرل نروس سیسټم نه به د موټر نیوران په ذریعه باندې بیا زموږ سره چې کوم انولنټري پارټ دي انولنټري پارټ یا ارګن زموږ سره دی هغې ته به ځي. په دغه ارګن کې به دی د هغې کنټرول ترلاسه کوي. دغه کنټرول به زموږ سره صحیح په هغې کې زموږ سره هارټ دی هارټ بیټینګ دی یو دی د انولنټري کنټرول دی ځکه چې بیټینګ آف د هارټ دیٹ از انولنټري کنټرول. دا انولنټري دی زموږ په اختیار کې نه دی دی چې بیټینګ کوي. د هغې نه علاوه د سره کوم بلډ ویسلز چې دي بلډ ویسلز هم دي. په بلډ چې کوم سرکولیشن کوي دیٹ سرکولیټډ د بلډ انټو د ویسل دیٹ از ناٹ کنټرول. دا زمونږ په کنټرول کې نه دی ځکه چې په دې کې زمونږ سره بلډ موجود دی او بلډ چې دی نو دی مطلب دا دی چې بلډ چې دی دی چلیږي نو دا چلیده زمونږ په اختیار کې نه دی چې دی موږ د سیکنډ یا دوو دپاره ونسو بلکې دا به انولنټري. د هغې نه علاوه زمونږ سره ګلینډز دي سیکریشن دی سیکریشن زمونږ سره کېږي د hormones. That hormones are secreted by the glands, the endocrine or the exocrine. ګلینډ خپل سیکریشن کوي. دغه سیکریشن هم زمونږ په کنټرول کې نه دی ځکه چې دا انولنټري کنټرول دی. autonomic nervous system دی نو که دی سیکریشن کوي هارمونز پیدا کوي. هارمونز is the chemical substances which is secrete or release the endocrine or the exocrine gland. exocrine یا endocrine gland چې دي دا به دوی سیکریټ کوي. د هغې په نتیجه کې به هارمون خپل کار کوي. مثلا که موږ ووایو چې زموږ سره اوښکه چې دا بهیږي نو دا زموږ په کنټرول کې بیا نه وي ځکه چې کله زمونږ سره څه خفګان راشي یا زیاته خوشحالي راشي نو اوښکې چې دی دا وبهیږي ځکه چې لیکریمل ګلینډز چې دلته موجود دي دغه خپل سیکریشن وکړي. نو دغه سیکریشن چې دی دغه هم زمونږ په اختیار کې نه دی کم چې زمونږ سره هارمونز موجود دي. دغه شانتې بیا زمونږ سره ګټس دي ګټس چې دي یا انټسټین چې دي په دې انټسټینز کې زمونږ سره
مومنټ کوي کم پوډ چې دی پوډ دی پکې مومنټ کوي او دغه مومنټ چې دی نه دغه مومنټ د کانټریکشن او د ریلیکسیشن په وجه باندې کیږي کم چې د سره مسلز موجود دي smooth muscle contain the intestine which can be contract and relaxed to give the mobility of the food which is present in the intestine. smooth muscles دلته کې موجود دي نه دی به څه کوي دی به کانټریکشن کوي او د هغې سره به ریلیکسیشن کوي د هغې په وجه باندې به پوډ چې دی دی به مومنټ کوي فارورډ نو دې ته موږ وایو چې that is the autonomic nervous system part of the peripheral nervous system which control the involuntary part or the activity of the organs. بیا په دوو کې دا دوی تقسیم کړل اټانومیک نروس سیستم په دوو حصو کې یا په دوو ډیویژن کې تقسیم دی دوه ډیویژنز دي یو ډیویژن زمونږ سره دی پیراسمپتیټک ډیویژن او بل دی سمپتیټک پیراسمپتیټک ډیویژن او سمپتیټک ډیویژن چې دی دا بیا دوه زموږ سره د دې اټانومیک نروس سیستم نه راغلي پیراسمپتیټک ډیویژن دې ته ویلی شي چې that is normalize the body which has stimulated against the sympathetic stimulation چې د سمپتیټک ډیویژن یا سمپتیټک کم سټیمولیشن چې راغلی نو باډي د یو حده پورې د خېجوله په هغې کې څه چینجز راغلي په کار دا ده چې اول دا منشن شوی خو دلته کې منشن شوی اول دا دی کم چې پیراسمپتیټک ډیویژن دی نو دی به کم باډي چې ده دا به نارملایز کوي د څه نه وروستو after sympathetic stimulation په سمپتیټک ډیویژن کې چې کم سټیمولیشن راغلی باډي د یو حده پورې چې ده دا په هغې کې چینج راغلی نو وروستو به دی خپل ځای له باډي چې ده دا به راولي نارملایز کوي به باډي به خپل نارمل پوزیشن له راولي نارمل پوزیشن د دې مطلب څه دی نارمل پوزیشن د دې مطلب دا دی چې په دغه کیس کې کم چې سمپتیټک ډیویژن دی په دې کې د سره پیوپل چې دي دا انلار شو دي او هغه زمونږ سره په ایمرجنسي کنډیشن کې کار کوي کم چې ایمرجنسي زمونږ سره راشي په هغې کې زمونږ سره باډي پریپیرډ کوي فار د فایټ اور فلایټ د هغې دپاره نو په دې کې زمونږ سره په دې کیس کې زمونږ سره د دې څه علامات راځي چې نارملی پوزیشن خپل ځای له دی راولي په هغې کې یو دا دی چې زمونږ سره کم پیوپل چې دی پیوپل دا به کانټریکټ کیږي سترګې کې چې کم پیوپل دی دی به کانټریکټ کیږي چې دی کله کانټریکټ شو نو د هغې په وجه باندې به د پیوپل چې دی د کوم سترګې چې د دې سړي سرې شوي نو دی به واپس خپل ځای له بیا نارملی راشي دی به ریلیکس کیږي یا به د ده سره دی به ریلیکسیشن راولي پیوپل به د ده ریلیکس کیږي ریلیکسیشن به دی راولي دویم د ده سره دا دی چې کم بلډ د ده سره موجود دی وینه د ده سره راغله کم چې عام طور باندې د ده سرمنې له او له پاسه د ده سترګو ته راچوته شو ده چې د ده سترګې په دغه کیس کې سرې شو دي واپس به نارملی خپل بلډ چې دی دی به انټرنل پارټ ته ځي انټرنل ارګنز چې د سره کم موجود دي دغه ارګنز ته به بیرته واپس بیا ځي بل د ده سره کم پوډ مومنټ چې دی یا پرسټالسیس چې دی دا به سره بیا کیږي پرسټالسیس
پریسټالسیس. په دې کې د ده سره کم پوټ چې موجود دی نو مطلب دا پوټ چې دی د خپل مومنټ ټوورډ سټمک کوي. ټوورډ سټمک دې طرف ته دی ځي ځکه چې کله په دې بل کیس کې په ده باندې کله په سمپتیټک ډیویژن کې د کیس راغلی نو په دغه جنگ په صورت کې د یو سړي خوراک خواته نه کیږي. بیا وروسته چې دی نارملایز شي نو د دې دا خبره کوي چې پریسټالسیس چې دی نو په دې کې دا مومنټ د خوراک دا چې دی نه دا په ښکته باندې سټمک طرف ته بیا مومنټ چې دی دا کوي. دویم د ده سره کومه سلایوا چې دا سلایوا دا سره بیا انکریز شي انکریز پروډکشن شي. لاړې بیا برابر راشي. ولې چې د جنگ په صورت کې د په سمپتیټک ډیویژن کې په دغه سټیمولیشن کې د سره خوله وچیږي نو باډي بوس نارمل پوزیشن له دی واپس بیرته بیا راولي نو سلایوا چې دا به د سره انکریز پروډکشن چې دی دا به کیږي. د سره سلو ډاون کیږي به د بریتنګ پروسس. دا به سلو ډاون کیږي. ولې چې د جنگ په صورت کې چې کله هغه بل سټیمولیشن خپل کار کړی نو دی بیا سا ډیر زیات را ماتیږي. په دې کیس کې به د سره دا واپس بیرته خپل ځای له بیا ځي. د سره کم ټریکیا چې دا به نارملایز کیږي یا به د ریلیکس کیږي. دا به ریلیکسیشن چې دی دا به کوي. ډایجسټن او پوټ چې دی دا به کیږي. پوټ ډایجسټن چې دی دا به بیا کیږي ځکه چې د باډي از ناو ان د ریسټینګ پوزیشن دی په ریسټینګ پوزیشن کې دی نو دا به د سره نارملی دا پروسس کیږي کم چې منګه دې ته وایو چې دا زمونږ سره دی پیرا سمپتیټک ډیویژن. دویم ډیویژن د سمپتیټک ډیویژن. په دې کې په سمپتیټک ډیویژن کې سمپتیټک ډیویژن کې د په ایمرجنسي سچویشن کې کار کوي. اوس دا کیس چې موږ کله الټه کو دا مکمل توګه باندې د موږ الټه کو نه دنه به دا کیس راشي. پیوپل به د سره ډایلیټ کیږي مطلب دغه الټه شي پیوپل به ډایلیټ کیږي. پیوپل ډایلیټ پیوپل چې کله ډایلیټ شي نو بلډ چې دی هغه به بره باندې راشي نو دا سړی چې دی به څه شي د سترګې به سرې شي مخ به یې سور شي ځکه چې وینه چې دا اوس په بره باندې راله نه د سره پیوپل ډایلیټ شو. د دې ډایلیټ کېدو مطلب دا دی چې بلډ سپلای چې دا انکریز شوه ټو آی سترګو طرف ته دا انکریز شوه دا سیوا شوه. د دغه سیوا کېدو په وجه باندې د سره سترګې چې دي دا سره سرې شوې. بل د هغې نه علاوه وسو بلډ چې دی دا لږ شوټ کول خو غواړي پیوپل د سره ډایلیټ شو. دویم دا دی چې د سره کم بلډ موجود دی بلډ سپلای نو دا فرام انټرنل پارت towards skeletal muscle and skin. بلډ سپلای د سره سیوا شو د لخکیانه کم ویسرل ارګن چې موجود دی هغه بلډ سپلای په بره باندې راوسته نو د سکی د سره سکلیټل مسل ته سپلای سیوا شو
نو چې کله سپلای سیوا شوه نو په جنګ کې به دی بیا صحیح مسل به دی استعمالی بیا که نه وهل چې دي دا به کوي ځکه چې بلډ سپلای د هغه ځای نه په بر راله. دویم دا ده چې دی به سور کېږي ورسره مخ به ورسره سور کېږي ځکه چې په مخ باندې چې کم سکن پروت دی کم کیپیلریز دغه ځای موجود دي نو بلډ سپلای تیزه شو په بره نو د سوروالی ورکو نو دا به د سره کېږي. بل پرسټالسس چې دی دلته به انټي پرسټالسس کېږي. انټي پرسټالسس دا دی چې په دې کیس کې دا ریورس سپوډ مومنټ چې دی دا پکې کېږي. کله چې ریورس سپوډ مومنټ کېږي دې ته انټي پرسټالسس وایي. نه دی به د پرسټالسس په الټه راځي. بل سیکریشن چې دی سیکریشن سلایوا سیکریشن به ریډیوس کېږي. ولې به ریډیوس کېږي؟ ځکه به ریډیوس کېږي چې هلته سمپتیټک ډیویژن دی نه د به خوله وچېږي. د جنګ په صورت کې یا د ربړې په صورت کې چې کله کنډیشن راځي نه د سړي خوله ډېره زیاته وچېږي او اوبه ډېرې پکاري دا به ورسره کېږي. بریتنګ پروسس چې دی دا به انکریز کېږي. دا به سیوا کېږي. بلډ پریشر به هم د دې سره کم چې بی پی دی دا به هم انکریز کېږي. ډایجسټن آف فوډ سلو خوراک به د خواته بیا نه کېږي. ډایجسټن آف فوډ چې دی دا به ریډیوس کېږي. ولې به ریډیوس کېږي؟ ځکه چې په دغه کنډیشن کې د سره د پیرا سمپتیټک ډیویژن الټا سمپتیټک ډیویژن راغلی نو بیا به د سره دا کار چې دی دا به کېږي. نو دې ته موږ وایو چې دا زموږ سره ډیویژن دي کوم چې زموږ سره د سمپتیټک د اټانومیک نروس سیستم سمپتیټک او پیرا سمپتیټک ډیویژن دي.